کې ورګرځي. ما خو چې ځینې توکي ولیدل واقعا ډېر مې خوښ شول. او همدارنګه دا چې پنجشنبې ورځ نو ځانګړی میلمه په خپرونه کې لرو. زه ډاډه یم چې تاسې حتما غږ اورېدلی دی. همدارنګه یو نقل به هم درکړم چې همدغه تېره د روژې مبارکې میاشتې په لړ کې چې په روژه ماتې خپرونه کې تاسو کوم آذان شریف اورېده او همدارنګه کوم اسماء الحسنا، نو د همغه غږ څښتن منصور غزنوي صاحب، تکړه ترانه خان، قاري صاحب، همدارنګه مؤذن ته مو بلنه ورکړې ده. د دوی د شخصي ژوند په هکله شاید په ډېر څه تاسې پوه نه شئ، نو نن به اقبال صاحب سره ډېرې کیسې وکړې او د دوی د شخصي ژوند په هکله به لا ډېر څه ورنه واورو. تاسو رابولم چې حتما زموږ خپرونه تر پای شېبو راسره واورئ. یو خبر وکړم غزنوي صاحب چې بالاخره موږ بریالي شو چې غزنوي صاحب له ځان سره په سټوډیو کې ولرو او ډېره زیاته مننه چې راغلی. انشاءالله تاسو ټولو ملګرو د لمر ماښام خپرونې له لارې تاسو او له همدې لارې ټولو هېوادوالو ته چې د نړۍ په هر ګوټ کې مو وینئ ټولو ته سلامونه نکیر وړاندې کوم. نن به پر دې باندې بحث کوو چې منصور غزنوي څومره پېژنو او دوی څنګه وشوکړی چې د خپل د تلاوت له لارې د ښو غږ له لارې د ډېری افغانانو د ډېری مسلمانانو په زړونو کې ځای ځان پیدا کړ او د هغه نه پرته څنګه ترانو سره او څنګه شوق علاقه د هغو سره پیدا شوه دا ټول بحث به سره کوو. غزنوي صاحب محترم راځم د هر څه نه زیات چې تاسو چې ډېر زیات فعلا مینهوال دي او فعلا تاسو د غږ سره مینه لرئ، تاسو د تلاوت برخه ده چې میلیوني ویوز اخلي په خواله رسانیو کې څنګه مو شو کړی چې کم وخت کې دونه فالوورز او دونه افغانان په هر کونج کې له مینه او محبت او دا یعنې خلاص تاسو له دې غږ سره نور ماشاءالله شي. خدای تعالی حمد او شکر ادا کوم چې موږ د خپل کلام لپاره غوره کړو. نو واقعا مې صاحب کله کله احساس کوم ځان سره فکر کوم چې دا موږ کمزوري او د تعالی د دومره ستر کلام او د دومره محبوبیت چې کوم اورېدونکي الحمدلله په ډېر کم وخت کې موږ پیدا کړل چې الحمدلله تر میلیونونو پورې رسېږي، خاصتا د یوټیوب له لارې چې هلته زموږ فعالیت ډېر دی. نو الحمدلله بس دا زما خپله یو ډېر زوړ یو ارمان و چې که الله تعالی وکړي او یو وخت کې داسې یو نړیوال قاري الله تعالی رانه جوړ کړي او زموږ تلاوتونه داسې په دې نړۍ باندې خپاره وي او الله تعالی به انشاءالله دا ورځ هم راباندې راولي چې وینو به یې په خپلو سترګو به وینو چې انشاءالله نور به هم نړیوال کېږي. او خاص که ووایم چې د والدینو دعاګانې دي په دې برخه کې موږ چې واړه وو زموږ مورکۍ به دعا کوله. نو هغه وخت کې د ټیپ وختونه وو، په ټیپ کې مې دا پښته چلانوله. هغه وخت کې د عبدالرحمن سدیس د مکې مکرمې امام چې کوم دی د دې او یا د سعود الشریم د دې تلاوتونه به موږ اورېدل. نو ما یادېږي چې هغه وخت کې موږ ته مورکۍ دعاګانې کولې چې الله تعالی د حرمینو په شان تاسو غږان جوړ کړي. نو بیا مې دا اوس چې دغه سلسله را شروع شوه هماغه دعا مې د هغه یاد شوه. نو ما فکر وکړ چې بس الله تعالی دغه تقریبا 15 کاله وروسته الله تعالی دا دعا د ما په حق کې قبلوي. بیا مې د دې دپاره چې د ما دغه توښي په غږ کې لکه مونږ خپل په دې برخه کې داسې دومره ستره تجربه یعنې د تېرو څو کلونو مخکې نه درلوده. اوس الحمدلله ښه اوس زموږ د ایډیټ سویه ډېره ښه ده او تقریبا کوشش مو کړی ده چې اصلیت باید له منځه لاړ نه شي. په هره برخه کې باید د ایډیټ برخه دا باید دومره زیاته غالبه نه شي چې په دې کې مثلا د یو چا څهره ورکه شي او د یو چا غږ پکې ورک شي. دې ته ورته نور مثالونه
نو ما داسې یو ترتیب الحمدلله اوس روان کړی دی چې ما به کوشش کوو چې د خپل ایډیټ شوي تلاوتونه هغې ته ولېږم نو چونکې زموږ د ایډیټ سویه نسبتا هغوی ته ټیټه ده نو بیا هغوی ویل چې تاسو فقط موږ ته ساده تلاوتونه راکوي نو ما چې دا خو زما لپاره بیخي اساني شوله ښه نو الحمدلله اوس د تلاوتونو برخه چې ده فی الحال داسې متفرقه ځینې غټ صورتونه واړه صورتونه ایډیټ کې چې به حذف کړي تر څو بیرته دې مقام ته راورسېږي؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده او هر څوک باید دا فکر ولري چې څه مې کړي او څه باید وکړم او څه مې باید کړي وای دا ډېر یو یعنی هر یو ملګري ته هر مسلمان ته دا پکار دی یعنی زه اوس کله کله د خپل ځان سره محاسبه کوم د خپل تیر ژوند په اړه باندې نو زه افسوس کوم زه وایم چې ما باید ډېر څه کړي وای دغه کوم کار چې اوس دې کړی دا به 10 کاله مخکې تاسو دا به ډېر ما مخکې کړي ولای خو بس الله تعالی دې اوس موږ ته ژوند راکړي او الحمدلله چې په دې وخت کې مو ملا ورته تړلې ده او اراده مو ده چې له دې نه وروسته به خپل وخت نه ضایع کوم خیر اوسې یو څه هغه احساس دی په همغه وخت کې غواړم غزنوي صاحب کله چې ناست به ټول افغانستان او ټول مسلمانان چې په هر کونج کې وي کله چې کومونه یې ګلونه شه زه پردی ورک شمه راورغړې لاسونه شه بیا مشلمبه لمبه په وینو کې لطفت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن غواړو د درستې نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن بېشکه ما پام نه و چې تاسو دا وایئ کله ما درته ویلې چې زیات یې وایي ما غزنوي صاحب ته ویل مال راځه چې لنډ به یې سره واخلو نو دا ما خپله هیله وه ما خپل یعنې دوستانو که زه تاته ویم چې څو ځینه مې غزنوي صاحب ته ویلې خیر همدغه به لږ راته وایي غزنوي که چې دا کور دی او تر ټولو ښه خبر دا ده چې پروډیوسر ته ویلو چې چې جنت اورئ بیا تاسو لاړ شئ واورئ هغه کې وایي زه وایي درته یوټیوب وایي زه درته لولو ما هر سړی پوهېږي که نه خیر اوسې غزنوي صاحب کور دی ودان سلامت ژوندي اوسې کوم بل څه لرئ چې یا یې تلاوت کوئ یا یې ترانه دوه ماشومان وصیف احمد او محمد یاسر سره دی یعنی ما ډېر دا فکر و چې مال خدای دې وکړي چې دا د پښو کړه پیدا پکې رانه شي په دې دغه کې دا کیمرو کې لا یخ مو او جعفر سره نه پرېښودې که نه واسکټ و کالي به بس بند دی بېشکه الله دې تل همداسې ونازوه الله دې قبول کړي بس الله تعالی نه سوال کوو چې الله دې بس زموږ لپاره همدغه اسماء الحسنا چې په دې کې هر ملګري خواري را سره کړې ده او د دې په ثبت کې په ریکارډ کې په هره برخه کې په نشر کې الله دې بس الله ته موږ همدا پیش کوو چې دې په سبب چې د تا نومونه مو ویلي دي په دې مو وخت تېر کړی دی سبب دې برکت وکړه دې سبب بېشکه اختر خپرونو ته به بیا راځه نو چې همدا اوس به هم دې خپرونه کې له واده څخه واخلمه وکړې راته وایي وا ګلاله ده اختر کې به بیا یو سره هو زه صحیح شو صحیح ده چې چور دې ووایه چې یعنې لیکې ده وشو واده شوه چې اشپزۍ سره څنګه یې غزنوي صاحب اشپزۍ سره هګۍ پخولی شم بس ما له هغه تصویله مخکې ولافې ویشتې ما له چې په ګلل غزنوي صاحب راځي که معمولي دي چې یې خرابه کړي وه هغه ښه پوهېږي باید خوب وي که ور ودې کتلې ودې نه خاندلې خطه ښه خطرناک که ودې خاندلې غزنوي صاحب خو یاتلات کې پکې مشکل ده نه واقعا لاس کې خواږه دي الله مو په لاسونو برکت کړي دا چې کله ښه مسالې راوړي بیا ډېر پوټ کېږي ډېره مننه غزنوي صاحب کور مودان ښه قدرمنو هېوادوالو دا وه د نن ماښام خپرونه چې تاسو ته ډالۍ کړه تر بیا تاسو په لاس